تاسو چرته زما سره په دې اتفاق کوئ چې او زما دا خبرې ټیک دي نو کمنټس راته وکړئ او بنیر واینس ته دا ویډیو ضرور ورسوئ او که چرته د هغې سره اتفاق کوئ چې او د تصویر د پښتون چې کوم تصویر دی هغې دنیا ته صحیح ښودلی دی نو بس بیا خو ټیک د زه به خپله ویډیو ډیلیټ کړم خو کمنټس به راته وایي چې ستا نوم سره وایي چې ببري لکه مطلب دې کې د هغه مقصد دا دی چې د پښتنو نومونه هم ټیک نه هغه تصویر داسې ښیي چې پښتون چرته مطلب د ناستې پاستې په چل نه پوهېږي یا چرته مطلب د تصویر د ایستلو په چل نه پوهېږي ولې د پښتون دومره نه رحمت الله وبرکاتهو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری سلیمان سالار ملګرو په خپل پیج او چینل کې رتار کلی یم یو وړوکی غونډه کې ویډیو پیغام درته در کوم په دې سایډ به تاسو ته دا ویډیو ښکاري په دې ویډیو کې مقصد څه دی زه سره پاره کوم نو هغه به زه تاسو ته په دې ویډیو کې هم ښیم خو د هغې یو څو خبرې سره مخکې کول غواړم مطلب په دې ویډیو کې بنیر واینس چې کوم دی د پښتون کم تصویر شو کړی دنیا ته او د پښتون له څومره عزت ورکړی څومره بېعزتي کړې ده دا به خیر تاسو په دې به تاسو خپل کمنټس هم راکوئ زه دله پې هم خپل کمنټس در کوم خو ملګرو د پښتون دلته کې عزت شوی یا بېعزتي شوې ده صرف په دې به راسره تاسو هم راځئ نو راځئ دا ویډیو ګورو او بیا پې خپلې خبرې سره زه هم کوم او تاسو به پې خپل هم میسج هم راکوئ دا ضروره دا تاسو څه وایم راغستې د مړه لږ په ارامه په سړیتوب سره ودرېږه ماما شناختي کارډ راله جوړ کړه شناختي کارډ درله جوړ کړم واله هم شناختي کارډ دې جوړ شو ولې دا څه خیرات دی چې په کولر کې لاس دننه کا پوټې کولر کې لاس دننه کا شناختي کارډ جوړای په دستخطونو چې مې د لړه نه چولې که نه داسې به رانه چېرته شناختي دا واله رورې د 16 نه ساین که بیا راشه بیا درته وایم خو دا والا روړې د 16 سکل نه مې دستخط کو ها چې پاکستان د لنګه غوا دا اورې چې د چا سره لوښي وډو هغه به پی وړي دا داسې چل کړی دی ولې څه چل مې کړی دی ها تا خو زما په دې کارت کې د میل په ځای فیمیل لیکلی دی ببړې وایي دا خوښه ښه 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 ورې خفه کېږه مه دا چشمې لرې که ښه 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 وروړې خفه نه شي روی دا ته څه فلم له خو نه راغلی لاس کته که او سیده ودرېږه سیده ښه 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 وروړې ورکه ښه صبر بالکل ملګرو دا ویډیو تاسو وکتله په دې کې مطلب د پاکستان مکمل د پاکستان د عوامو د پاکستان چې څومره عوام دي که هغه سندی دی که بلوچ دی پښتون دی خو خاص کر د پښتنو او د بنیر د پښتنو بېعزتي شوې ده په دې کې په دې ویډیو کې لکه مطلب په دې کې دا ښودلی کېږي چې یار پښتون چې کوم دی دا چېرته مطلب په لین کې د ودرېدو یا د چا خواله د ورتلو په طریقه نه پوهېږي هغه وایي چې تاسو په ارامه په سړیتوب سره بیا وایي دا وایي چې شناختي کارډ راله جوړ کا نو تاسو کتی شي که نه دا وایي چې لکه مطلب دا دی چې په دستخطو مې د لړه نه چولې نو پرې به دې نه دمه دغه شان چې کوم دی نو دې کې نورې خبرې چې شوي دي چې تاسو دستخطونه وکړئ پلانکي نه دستخط ګرستان کې هغه کس ډېر زیات ستړی کي خو د دې مطلب دا دی چې په پاکستان کې چې کوم دی نو مطلب دا دی چې موږ شناختي کارډ جوړوم هم ډېر زیات په مشکل باندې د نادرې والا هم بېعزتي کړې ده او دغه شان چې کوم دی نو وایي چې پاکستان د لنګه غوا ده مطلب خبرې کول دي که نه نو پاکستان دی زموږ ملک دی لکه مطلب که هغې کې ناد راواله کار کوي که هغې کې پولیس والی که هغې کې هر یو کس وي صحیح د هغه زموږ دپاره قابل قدر دی زموږ دپاره قابل عزت دی په اخیره سر کې هم د هغه چې کوم دی دغه شان چې کوم دی ویډیو خیر اوږده وه ما ډېره لنډه کړه که نه دغه شان چې کوم دی بل یو کس پکې چې کله راشي نو هغه وایي چې یاره زما د کارډ په ځای لکه مطلب د میل په ځای فیمیل لیکلې ده صحیح ده د سړي په ځای ښځه لیکلې ده بیا هغه کس راشي وایي چې ستا نوم سره وایي چې ببري لکه مطلب دې کې د هغه مقصد دا دی چې د پښتنو نومونه هم ټیک نه دي لکه مطلب هغه په غلطو نومونو سره یادول ښه دي او مطلب د هغې غلط نومونه دي د پښتنو نومونه هم ټیک نه دي بیا چې کله تصویر ته هغه ولاړ وي نو تصویر په ټایم کې چې کوم دی هغه تصویر چې کله وکاږي نو هغه مطلب د پښتون هغه تصویر داسې غلط چوکوي چې یاره شیشه ګمن ځای راغستي او هغه معنی هغه دغه کوي ملګرو لکه مطلب د پښتون هغه تصویر داسې ښیي چې پښتون چېرته مطلب د ناستې پاستې په چل نه پوهېږي یا چېرته مطلب د تصویر د ایستلو په چل نه پوهېږي ولې د پښتون دومره نااهله او دومره ناپوهه شو په پښتنو کې چې کوم د اعلی تعلیم یافته خلک شته دي او دا ستا چې کوم ویډیو تاله چا لیکلې ده
دا چرته نه اهله ناپوهه کس دی د اسماعیل شاهید د شناختی کارت ډرامه راغلي مکمل ډرامې پې جوړه کړې ده خو ډېره بااخلاقه او ډېره زبردسته او په هغې کې یو میسج ورکولی او د دې ویډیو هرګز دا مطلب نه دی مطلب چې ته ویډیو جوړه کړې او خلک وخندې دا د خندا څیز خو نه دی که نه هرې ویډیو کې د انسان خپل یو مقصد وي او په هغې کې یو میسج پروت وي مطلب که هغه ته ښه ورکړې او که ته خراب ورکړې صحیح ده نو تاله مطلب لاول خو دا ده چې ته د بونیر د عوامو نه لکه مطلب چې تا د بونیریانو کوم تصویر ښودلی دی ځکه چې ستا واینس د بونیر دی مطلب بیا د پاکستان کې چې کوم پښتانه دي د هغې کوم تا تصویر ښودلی یا عام پښتانه دي یا د پاکستان کم دننه کم خلک دی د هغې نه ته معافي وغواړې صحیح ده او که معافي غواړې او که نه غواړې د هغې کې زموږ څه کار نشته دی خو دا ویډیو خپله ډیلیټ کا لکه مطلب د پښتون تصویر داسې نه دی لکه په څه طریقه چې تا ښودلی دی یا تی ښې خلکو ته نو د پښتون چې کوم دی ډېر زیات عزت دی او پښتون ته چې کوم دی نو خلک چې کوم دی ډېر په ښه نظر سره ګوري موږ چې کوم دی امن پسند خلک یو موږ ښه خلک یو زبردست خلک یو خو دغه شان په معاشره کې چې کوم خلک دي یا مطلب تا ستا چې کوم لیکوال دی تا لیکلی ده نو دا ویډیو ښه نه ده نو ملګرو دا ویډیو ما شارټ کړې وه او په دې وجه مې شارټ کړه چې زیاته ویډیو بیا کتل نه کېږي خو که تاسو چېرته زما سره په دې اتفاق کوئ چې او زما دا خبرې ټیک دي نو کمنټس راته وکړئ او بونیر واینس ته دا ویډیو ضرور ورسوئ او که چېرته د هغې سره اتفاق کوئ چې او د تصویر د پښتون چې کوم تصویر دی هغې دنیا ته صحیح ښودلی دی نو بس بیا خو ټیک د زه به خپله ویډیو ډیلیټ کړم خو کمنټس به راته خامخا کوئ او بونیر واین ته به دا ویډیو رسوئ نو دا ټایم ماله راکړئ اجازت چې چېرته مې ښاد آباد او بریالي اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان پاکستان